ورځ دا ملاقات چېرته ما رسوا نه کړي. د یو غریب لور د خلکو دپاره تماشه جوړه نه شي. تماشه خو به نه جوړېږي کله چې زه تا په سره جوړۍ کې په ډوډۍ کې کښېنوم او کور ته دې بوځم بس. ډېره مشکلات تحموره، ولې چې ته د سرو زرو هغه دیوالې کوم کې چې د خاورو خښته نشي لګېدی. داسې مه وایه پلوشې، زما پلار خو ډېر ښه انسان دی. خو د انسان انسانیت ټول نه لوی دولت ګڼي. دولت هېڅ شی نه دی بچې، ټول نه لوی دولت انسانیت دی. په دې کې څه شک دی داجي؟ السلام علیکم خان جی. وعلیکم السلام. راځه ګل افضله بچې، څنګه دې پېښه وکړه؟ تیمور خان نه دا بټوه پرېوتې وه او زما ورور شیر افضل منتې وه. هغوی چې دا بټوه به تاسو خان جي ته ورکوئ. دا ولې خان جي؟ هو هلکه دا خو نوټونه ډکه ده او تا واپس وروړه. ډېر ساده ګولې. خان جي د ایماندارۍ په وچې روټۍ کې چې کوم خوند دی نره بې معنی په پراټو کې نشته خان جي. السلام علیکم خانانو. وعلیکم السلام. ہے شہبادہ جی خان جی په کوم سوچ کې ډوبې؟ په ولا خوبونه وینې؟ نه جي داسې خبره نه ده. تاسو حکم کوئ. داسې وکړه چې ښار ته لاړ شه او زموږ خوراکه ګلشن راوله. پوه شوې؟ ډېره ښه ده خان، ډېره ښه ده. السلام علیکم. ಗಾಡಿ ಉದ್ರವ خیر خدای ګلشن دا ګاډه دې په ما ولې ودرولو؟ لاندې کوشه نخرې مه کوه. ټیک ده جي، نوکر بسې او نخرې به یې وایه جي، اوس وایه جي څه حکم دی؟ غلام حاضر دی. دومره لوی سفر او دومره زر خلاص شو. ولې تاسو خوشحاله دی چې د وخت نه مخکې کلي ته راورسېدو د خیره؟ زه خو به له تا سره ډېرې خبرې کوم، د زړه خبرې، د مینې خبرې. دې خبرو دپاره ګلشن ډېر وخت پروت دی. دومره سوچ وکړه چې ته د یو ډېر لوی خان لورې او زه ستاسو یو غریب معمولي نوکر یم. ته ځمکې ته راکوزېدی نه شې او زه اسمان ته ختلی نه شم. دا سوچونه مه کوه شهبازه، مینه د رواجونو پابنده نه ده. ما دا فیصله کړې ده چې ژوند تېرومه نو صرف تا سره، ګنې مړه به شمه. اوهو مړه دې شي ستا دشمنان. ستا فیصله زما فیصله ده. اوس وایه که ته وایې چې د دې غر نه کته ودانګه چې زه ودانګمه، ګنې کور ته به لاړ شو؟ نه نه، هغې باغ ته. هغه زوړ باغ ته؟ سل په لارې پورې ده یوه پې د بنګړو. زه ښه ده بچې چې تا خپل تعلیم پوره کو او کور ته راغلې. ستا د درې واړو وروڼو زه دومره تنګ کړی وم، دومره تنګ کړی وم چې سم پوزې ته یې راوستم. ولې لالا دا چې رښتیا وایي؟ ما غوندې شریف سړي ته وګوره او بیا د مور او پلار تنګول. د دوی خدمت کول خو زه خپل عبادت ګڼم. باقي شیراز او تیمور نه ته په خپله تپوس وکړه. وایي رښتیا شیراز لالا او تیمور لالا چېرته دي؟ مورې 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 څه چل دی بچې؟ دومره شور دې جوړ کړی دی. هغه بله ورځ چې درې نه ما نه کلاشینکوف راوړی دی، هغه څه شو؟ هغه خو ستا رور شیراز وړی دی. شل ځله مې دی پوه کړي چې زما سیسته به ګوتې نه واوړئ. اخر دی ما ولې تنګئ؟ کله زما پرتوګ واچئ، کله زما کمیس واچئ، کله زما ټوپک یوسي، کله زما ګاډی بوځي. اخر وجه څه ده؟ څه چل شو؟ هغه هم ستا رور دی که نه؟ ورور په خپل ځای. که زما پلار هم زما شی استعمال کړي نو زه هغه هم نشم برداشت کولی. زما شی صرف زه کولی شم مورې. نن خو به دې شیراز سره زه په خپله ژبه کې خبره کوم. ما ته یو ځل پوه کړی وي
چې ما نه بغیر به ته بل چاته نه ګډېږي. ولې ګډه شوې؟ ولې ګډه شوې؟ زه په خپله مرزه نیم ګډه شوې تیموره. زه ستا د روټ په زبرستۍ باندې په ګډه مجبوره کړې ما. دا جنه رښتیا وایي تیموره. خو دا راته ووایه چې ته دلته څنګه راغې؟ ولې د حق نواز خان مشرې زوی دلته راتلی شي نو کشرې نه شي راتلی؟ دا خو خوف و چې خدای ما ته دلته راکړي. کنې خدای خبر چې بارو مې سره کم عمل کولو. دا کلاشنکوف دې ولې مات کو تیموره؟ ولې؟ ځکه چې دا زما و او زه دا خپل شی بل چا سره نشم برداشت کولی. که هغه کلاشنکوف وي که هغه یوه ډمه. نو بیا ستا څه فیصله ده وروره؟ ګلرمیره وروره، لور خور خواستیم د پردي کور امانت وي. زه به د پلوشي ورور سره سلا وکړم، بیا به تاسو ته جواب درکړم. تاسو بله ورځ بیا راشئ. زه رښتیا وایم تیموره، که دا جیم اقرار وکړو نو زما ډولی به د بل کره لاړه شي او ته دا نشي کېدی. زه ډېر ضدي انسان یم او یو ځل چې کوم شی خوښ کړم هغه د دنیا یو طاقت هم مانه نشي جدا کولی. بیا چې څه فیصله کې زر وکړه تیموره، کنې زه به مړه شمه. ته فکر تیموره، زه به هم نن پلار سره خبره کوم. هغه زما خبره ضرور مني. زه ستا دا خبره نشم منلی. ستا څه خیال دی چې زه به ستا یو عزت پوره کوم؟ تر اوسه پورې تاسو زما کم عزت پوره کړی دی؟ کومه خوشحالي مې راکړې ده؟ ما ته خو داسې ښکاري چې زه د دې دواړو مېرنۍ رور یم. تیموره، زه د ډېر ساعت نه ستا دا بکواس اورم. تو اوس دومره لوی شوې چې د خپل پلار او د ورور په شان کې ګستاخي کې او موږ ته مېرنۍ رونه وایې. ټوله تیموره خبره ده. ما ته نصیحت مه کوه، دا زما د ژوند سوال دی. ما ته اوس ته یو ځل ووایې که زما کار ونه شو نو زه به ځان سوټ کړم. تیموره بچې، دا فیصله به هم نن کېږي مورې. یا به راته د واده سینه تړې یا به راته کفن اچې. تیمور پلاره، دا هلک د سر نه تېر دی، د دې خبره ومنئ. ټیک ده ښځې، مور او پلار همیشه د اولاد په مخ کې پاتې راځي. د ده دا عزت به هم پوره کړو نو. او زنده باد داجي. منصور لالا ما معاف کا، تم زنده باد. څه چل دی؟ نن ډېر خوشحاله یې. او نن دې ډېر خوشحاله یم. نن ما ته د دنیا ټولو نه لوی دولت میلاو شو. ما خپل ضد پوره کړو. زما پلار زما خبره ومنله. څه خبره؟ زما د واده. د واده؟